منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سیرت خلفای راشدین د درسونو په سلسله کې مونږ د سیدنا ابوبکر صدیق په اړه تقریبا 9 درسونه وړاندې کړي وو. بیا هم د سیدنا حضرت عمر فاروق په اړه هم 9 درسونه وړاندې کړي وو. بیا وروسته مونږ د سیدنا حضرت عثمان رضی الله عنه په اړه هم 9 درسونه وړاندې کړي وو. اوس څلورمه برخه څلورم خلیفه راشد په اړه ان شاء الله درس وړاندې کوو چې سیدنا علي رضی الله تعالی عنه دی. د باره کې ان شاء الله موږ مختلف درسونه چې کوم یو مناسب او ضروری دي، کوم شیان چې موږ ته ضروري ډېر تفصیل هم نشي کېدی او ډېر مختصر هم کوو چې هغه کوم مناسب او لازم هغه ټول شیان باید ان شاء الله د مستندو احادیثو د مستندو کتابونو په حوالو سره ان شاء الله وړاندې کوو. نو موږ نن درس ان شاء الله د امیر المؤمنین سیدنا علی کرم الله وجهه په سیرت باندې شروع کوو. ابتدا مونږ لومړی درس چې کوم یو دی اول درس هغه شروع کوو د سیدنا علی کرم الله وجهه د ابتدا نه تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفاته پورې تر امکاناتو حده پورې ان شاء الله کوشش کوو چې په دغه یو درس کې همدغه شیان تشریح کړو. بیا دغه نه وروسته بیا د حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان په خلافت کې بیا د خلافت وختونه دا ان شاء الله تشریح کوو. دا چې په وړاندې ځو ان شاء الله. نو نن موږ شروع کوو د دې نه چې سیدنا علی کرم الله وجهه نوم او نسب او دا شیان او دغه قد او قواره او قیافه او دغه نه وروسته هم داسې پسې وړاندې ځو. د سیرت کتابونو او د تاریخ کتابونو د انصابو کتابونو کې د حضرت علی کرم الله وجهه د پیدایش کال چې کوم یو دی د پیدایش کال دا د عام الفیل واقع چې کوم یو شوی ده د هغې په 13 کال باندې د پیدایښت صحیح روایت دا دی. ګرچې ځینې هغه لیکلی دی 25 کال لیکلی دی، خو صحیح روایت چې علامه ابن اسحاق او علامه ابن حجر عسقلاني په فتح الباری کې چې کوم یو د صحیح البخاري شرح د په هغې کې دا روایت تایید کړی دی علامه ابن اسحاق چې حضرت علی کرم الله وجهه د عام الفیل په 13 کال باندې یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 10 کاله مخکې د پیدا شوی دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر کېدو په 40 کلنۍ کې نو په دې وخت حضرت علی کرم الله 10 کلن و نه دی د عام الفیل په 13 کال باندې د پیدا شوی دی. یو روایت دا هم دی چې حضرت علی کرم الله د بیت الله په داخل کې پیدا شوی دی، خدا روایت سندن ضعیف دی، په دې خاطر باندې ډیر قابل اعتماد سره نشي کېدی. خو حضرت علی کرم الله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت اعلان پیغمبر او نبی شو الله پاک رسالت او نبوت ورکړي، حضرت علی کرم الله لس کلن وو.
دویم دا چې د نوم اصلي کله د په باره کې روایت دی چې کله حضرت علي صاحب پیدا کېدلو نو په دې وخت کې ابو طالب صاحب موجود نه و، نو د باندې خپل مور اسد نوم کېښو. اسد د حضرت علي کرم الله وجهه د نیکه نوم و، د مور د خوا نه، د مور پلار یې دا مور فاطمه نوم، د پلار نوم اسد بن هاشم و، نو ځکه د باندې نوم اسد کېښو. او د دې هغه تایید هغه وخت راځي چې کله حضرت علي کرم الله وجهه په خیبر کې د مرحب سره مخامخ شو، مرحب یهودي سره، نو هغه په ډېر هغه کې راغی غور و پرور کې چې علمت خیبر انی مرحب شاک صلاح بطل المجرب. ټول خیبر په دې پوهېږي چې زه ډېر مصلح او ډېر ترزن او ډېر باتور او دا غلطې پرتې وکړې چې داسې یم او داسې یم. حضرت علي صاحب په جواب کې ورته ویل چې ډېر کرتېږم، ما باندې خپل مور حیدر ایښی. حیدر د زمري یو نوم دی. د زمري په باره کې ځینې کتابونو لیکلي چې 1500 نومونه په عربي کې لري، نو یو حیدر، بلې اسد او پلانکې. نو دغه خبره دې تایید کوي او دا هغه ثابت دی په ټولو حدیث او کتابونو کې چې حضرت علي صاحب دا شعر ویل او د مرحب مخې ته ورغی. نو ځکه مور فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وروسته صحابیه شوه، د اسد نوم پرې کېښو. اسد د پلار نوم و، نو د پلار نوم یې په زوی باندې کېښو. وایي چې کله ابو طالب صاحب راغی نو دا نوم یې خوښ نه شو، نو هغه بیا پرې علي کېښو. دا دواړه هغه شته د روایتونه، صحیح روایتونه یې دا چې مور یې په اسد کېښو او پلار یې بیا چې کله راغی دا خو نوم یې خوښ نه شو، بیا اسد پرې کېښو. نو حضرت علي کرم الله وجهه چې کوم یو د 4 ورونه لرل، د ابو طالب صاحب زامن چې کوم یو، او ابو طالب صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار عبدالله صاحب سکه ورور و، نو د سکه کاکا کېدلو. نو د ابو طالب صاحب چې 4 زامن و او 2 لورګانې وې. مشر زوی چې کوم یو طالب نوم د ځکه د ابو طالب وایي. د ابو طالب څخه خپل نوم موږ په سیرت هغه کې ویلو چې عبد مناف. عبد مناف یې دوی نیکه نوم و، د هاشم پلار چې و د هغه نوم عبد مناف، هغه د قصی زوی و. نو د خپله د ابو طالب صاحب اصلي نوم چې کوم یو عبد مناف و، خو وروسته په طالب باندې مشهور شو. نو طالب یې مشر زوی و. دا د بدر په غزا کې د مشرکینو سره راغلی و، خو په جبر او په زور راغلی، یعنې خلکو په زور باندې بني هاشم د ځان سره راوستی و. او دوی ته به ویل چې ګوره بني هاشم تاسو په ظاهر کې خو زموږ سره ولاړې، خو زړونه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي. بیا د بدر د غزا نه وروسته چې کله غزا کې دوی شکست وخوړو، د مکې ته راوړل. د مکې نه تاریخ کتابونو، سیرت کتابونو لیکلي چې بیا د مکې نه ووت، همداسې لادرکه شو، مړی ژوندی پیدا نه شو، داسې لادرکه. نو اسلام یې نه دی راوړی، یعنی اسلام د طالب ثابت نه دی چې د اسلام او دین قبول کړی، خو د بدر د غزا نه وروسته همداسې لادرکه شو. په لادرکه کې همداسې د نه وروسته بیا دویم زوی چې و د ابو طالب صاحب عقیل، حضرت علي صاحب، د هر یو زوی ترمنځ 10 کاله فاصله و په ولادت کې. یعنی د عقیل نه 10 کاله طالب مشهور و، بیا د جعفر نه عقیل 10 کاله مشهور و، بیا د حضرت علي نه حضرت جعفر 10 کاله مشهور و. یعنی د هر زوی منځ کې 10 کلونه فاصله و د ولادت په حساب. نو مشر زوی طالب، او د طالب په حساب باندې ابو طالب سے مشهور کنی اسنین می عادی مناف. او دویم زوی چې و هغه عقیل نومېدلو، چې د عقیل د طالب نه 10 کاله کشر و. دا به 2 روایت دي. یو روایت دا دی چې د صلح حدیبیې نه وروسته دا سړی مسلمان شو، عقیل بیا مسلمان شو. او دویم روایت دا دی چې نه د فتح مکې نه لږ مخکې د مسلمان شو، بیا هجرت وکړ راغی هغه ته مدینې منورې ته. دا د دویم ورورو. او د بیا وروسته هم د معاویه رضی الله په هغه کې خلافت کې وفات شو او د مسلمانو اسلام راوړو، د صحابیت درجه یې ترلاسه کړله. دریم ورور جعفر بن ابي طالب چې موږ په سیرت کې د تشریح کړی ده چې دا د اولینو مسلمانانو د جمله، دا د عقیل نه 10 کاله کشر او د حضرت علي صاحب 10 کاله مشر و. د ابتدایي مسلمانانو د جملې نه ده، کوم چې ابتدایي هغه خو د دې نه د ورور او بیا د حبشې د هجرت وکړ، د حبشې نه بیا په خیبر 9 هجري کال کې بیا مدینې منورې ته انشاءالله به وروسته راشي. او چې کله د هغه سوانح موږ انشاءالله کوو بیانو، هلته بیا معلومېږي. په سیرت کې د دې ښه تشریح پوره شوې ده چې هغه انشاءالله هملته کافي ده. او حضرت علي صاحب چې د حضرت جعفر
بن ابي طالب نه 10 کاله کشر و. نو موږ ویلی چې د عام الفیل په 13 کال باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري او نبوت کړی شو، حضرت علي صاحب د هغې وخت کې 10 کلن و، یعنی 13 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کشر و حضرت علي صاحب. په سیرت ابن هشام، علامه ابن هشام چې سیرت لکه ما ویلي چې د سیرت په کتابونو کې اوسني موجودو کتابونو کې تر ټولو اولین کتاب چې کوم یو دی په سیرت کې پاتې شوی دی هغه سیرت ابن هشام دی. علامه ابن هشام دا لیکلی دی. او د دې نه وروسته دویم کتاب چې کوم دی موږ بار بار یادو، طبقات ابن سعد مستند کتاب دی، او دا سیرت ابن هشام مستند کتاب دی. نو په دې سیرت ابن هشام کې واقع راغلی ده چې کله د حضرت علي صاحب عمر 15 کلونو ته ورسېدلو، یعنی داسې فکر وکړي د عام الفیل په 15 کلونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت ته 15 کاله مخکې، یعنی د نبوت ته 15 کاله مخکې، یا داسې ووایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله 15 کلونو ته ورسېدو نو هغې وخت کې حضرت علي صاحب د 15 کلونو و. نو په دې وخت کې په مکه کې قحطي او مشکلات راغله، د ابوطالب صاحب د اولادونو تعداد زیات و او مالی توان او شتمني د خاص شی لرل نه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل تر عباس رضی الله عنه چې دا مالدار د شتمنو پیسې لرلې، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکا د مونږ د کاکا ابو طالب وضع خرابه ده، زندگی خرابه ده، د کور عیال تعداد لږ زیات دی، راځه داسې وکړو یا مونږ به ورشو کومک به ورسره یو زوی ته واخله یو زوی به زه راواخلم ځان سره، او بس د دې کفالت او د ټول خرڅ و مصارف به مونږ په غاړه واخلو. حضرت عباس رضی الله عنه دا خبره قبوله کړه چې صحیح ورغله. ابو طالب صاحب ته خپله خبره وړاندې کړه چې مونږ دواړه غواړو چې تا سره د کومک په خاطر باندې یو اولاد دې نه واخلو چې مونږ ته راکړي، مونږ به د هغې کفالت او سرپریزه او طبیعي خبره ده، د هغې لباس او خوراک او څښاک او دا شیان طبیعي خبره ده، مصارف غواړي. نو که تا خوښه وي نو مونږ ته هغه ورته وویل چې داسې وکړئ دا عقیل راته پرېږدی، طالب عقیل هغه طالب خو غټ و خو عقیل راته پرېږدی، دا نورو دواړو کې تاسو خوښه چې هر یو تاسو کې کوم یو خوښوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه چې دې وخت کې 15 کلن وایي چې دا خپل هغه پرې راواچولو، هغه د جامو لمن د لمن یې پرې راواچولو ځان سره رانږدې کړ چې ته ما ته راځه. او جعفر رضی الله عنه چې په دې وخت کې 15 کلن و نو هغه واخیستو، حضرت عباس واخیستلو، هغه ځان سره وکړو. او تر هغه وخت پورې د حضرت عباس سره و چې تر څو پر اسلام یې راوړو. چې کله اسلام راوړو نو حضرت عباس په هغه وخت اسلام نه و قبول کړی، نو دی ته نور جدا شو. بیا خو ښایسته غټ سړی و، ځکه چې کله ایمان راوړی دی قریب تقریبا 21-22 کلو د شاوخوا، نو بیا ضرورت هم دې ته نه و چې د بل چا سره واوسېږي. خو حضرت علي صاحب ته الله پاک عز وجل داسې یو خوبي ورکړله چې د ابتدا نه د 15 کلونو کې بیخي ماشوم وړوکی، نو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر کفالت او تر تربیې لاندې راغی. ځکه خو د حضرت علي صاحب چې کوم مقام مرتبه او درجه او کوم علمیت او کوم تقوا او کوم لوړه مرتبه ترلاسه کړې، هغه دا و چې دی د ابتدا نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه تر کفالت او پرورش او تر دې لاندې و. او دا هغه خبره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماشومتوب کې د ابو طالب صاحب تر کفالت لاندې و. نو په اصطلاح سره هغه بدله چې کوم حسن سلوک او ښه هغه ورسره ابو طالب صاحب کړی، او دیم هغه بدله په دنیا کې پرې کړله. د هغه زوی د ماشومتوب نه ځان سره 15 کلنۍ نه واخیستو تر اخره پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څو چې فاطمه الزهرا سلام الله علیها واده شو، نو بیا د بیل کور ځان ته ونیولو. نو ابو طالب صاحب موږ ویل چې دا 4 زامن یې لرل، 2 لورګانې لرلې چې مشره لوري ام هانه وه، دا په بني مخزوم کې واده شوی وه، او بله لوري جمانه نومېده. دا جمانه د حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره، دا بار بار د سیرت کې تکرارېږي چې حارث د عبدالمطلب صاحب مشر زوی چې کوم یو حارث نومېده، بیا حضرت عباس او حضرت حمزه او عبدالله او ابو طالب دا ټول زامن وو. نو د حارث مشر زوی و. د حارث زامن یو په بدر کې شهید شو، ابو عبیده بن حارث، انشاءالله وروسته به هغه کې راځي چې کله د بدر غزا ته ورسېږو، مخکې سیرت کې بیان شو. ابو عبیده مشر زوی و. د نه وروسته دویم زوی ابو سفیان نومېدلو. ابو سفیان چې کوم یو دغه جمانه چې د ابو طالب صاحب لور وه، د خپل وراره ته ورکړې وه، ابو سفیان نوم یې ابو سفیان. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه کې سخت ضد و،
او ډېر زیات شعرونه به ویل او دا به کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر په عذاب ول. خو د فتح مکې نه لږ مخکې به اسلام یې راوړلو. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح مکې ته تلو نو په لار کې ورسره مخامخ شو. چې کله مخامخ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ وګرځولو. خو ام سلمه رضی الله عنها چې په دې هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري و، هغه ورته ویل چې یا رسول الله دا ستا سره د شان سره ښه نه ښکاري چې خپل خپلوان ته ورټې. نو بیا حضرت علي ته دا ورغی ابو سفیان چې تر زویه ما سره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وضع وکړه چې کله ورغلو نو ما مخ وګرځولو. نو هغه ورته ویل ته چې وکړه لاړ شه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه خبره وکړه چې کومه د یوسف علیه السلام ورونو هغه ته کړې یوسف علیه السلام ته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خبره نه خوښوي چې د بل چا خبرې د نه پورته وي. نو که دا خبره ورته وکړی دی ورغی ورته ویلی چې موږ غلطي کړې ده او ته چې الله پاک درجه او مقام درکړي. دا خبره چې ورته وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل. نو بیا ورته ویل لا تثریب علیکم اليوم، بس په تا باندې ملامتیان چې د هغې نه وروسته. نو ابو سفیان د حنین په غزا کې دغه ابو سفیان چې دا د حارث زوی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زوی، بیا په حنین غزا کې همدا سړی تر ټولو کلکترین ثابت شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اس هغه یې نیولې او کلکه. یعنی صحابه کرام د حنین په غزا کې شکست خوړو او حضرت عباس او د ابو سفیان دواړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قچرې سره تر اخره پورې کلک ولاړو. نو دغه د ابو سفیان ښځه و جمانه چې کومې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اوسه نو څلور او شپږ اولاد یې و د ابو طالب صاحب. طالب چې د په نامه مشهور ابو طالب شو، بیا ورپسې وقیل، بیا ورپسې جعفر رضی الله عنه، بیا ورپسې حضرت علی کرم الله. د حضرت علی کرم الله وجهه مور چې وه دا فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف، یعنی د هاشم په اصطلاح سره وريره وه. هاشم عبد مناف چې دی دا هاشم چې دی دوه غلرل، یو اسد او بل عبد المطلب د زامن و. نو د دې اسد لور چې وه فاطمه نومېدله او د هغه چې وه بلې چې وه عبد المطلب. نو دا سره ورونه طالب مطلب او عبد المطلب او هاشم چې وه دا سره ورونه کېدل په اصطلاح سره ورونه کېدل هاشم او مطلب سره. نو اسد د فاطمه بنت اسد بن هاشم، د هاشم دوه زامن شو، یو خپل اسد شو او بل عبد المطلب صاحب شو. عبد المطلب صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکو او اسد چې دا د ابو طالب صاحب د ښځې چې فاطمه نومېده. دا هم په لومړنیو مسلمانانو کې وه د حضرت علي کرم الله مور فاطمه بنت اسد بن هاشم. دا په لومړنیو مسلمانانو کې راځي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړی دی مسلمانه شوه، نو ځکه دی مؤمنان کې راځي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې بیا وفات شو. نو حضرت علی کرم الله وجهه چې د 5 کلونو موږ تاسو ویلي سیرت ابن هشام دا روایت را نقل کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر کفالت رانه راغی. نو طبیعي خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مبعوث شو نو د ژوند د عمر 10 کلونه و. نو په ابتدا کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت او رسالت دواړه ورکړی شو، هغه په دعوت باندې شروع وکړه. د ټولو اولین چا چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی حضرت خدیجه الکبرا. بیا د هغې نه وروسته دوه کسان نور بیا راځي، حضرت علي او حضرت ابوبکر صدیق. په دې کې ځینې کتابونه حضرت علي مخکې کړی، ځینې حضرت ابوبکر صدیق مخکې کړی دی. خو صحیح خبره دا ده چې په غټانو کې ابوبکر صدیق اولین ایمان راوړی، په هلکانو کې تنکي ځوانانو کې علي کرم الله وجهه ایمان راوړی، او په غلامانو کې حضرت زید بن حارثه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم و. بلکې په دې وخت کې چې ایمان یې راوړی، په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زوی ولې نیولی زید بن محمد په نامه یادلو. دا کیسه مخکې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې کړې وه چې زید بن حارثه اصلا د هغه غلام و د حضرت خدیجې بیبي. خو چې کله د دواړو نکاح سره ونشو حضرت خدیجې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وبخل. ډېر هوښیار او ډېر زیرک هلک و، ډېر باوفا هلک و. پلار او کاکا او ورونی پسې راغله، ډېر وزرزارې ورته وکړي چې موږ سره لاړ شو. هغه ویل نه مور او پلار ما ته مهم نه دي، دا شخصیت چې کوم یو دی دا بیل شخصیت دی. نو تاسو فکر وکړئ چې سړی وطن مور پلار هر څه پرېږدي او د بل چا په خادمتوب باندې خوشحاله، دا اصلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخلاقي کردار او اخلاق لوړه نمونه وه وانک لعلی خلق عظیم. دا دغه خبره وه چې دی هغه ټول شیان یې پرېښود دلته ورسره. بیا تر شهادته پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو مخلص ترین دوست شو
کوم یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټولو ډېر ګران وته نو ځکه دا ورسره دم ایمان راوړل نو حضرت علي صاحب په مالکانو کې تنکي ځوانانو کې د اول درجه ایمان راوړل د ایمان په اړه کې سیرت ابن هشام یو غره نقل کړی دی واقعا نقل کړی ویل چې کله حضرت خدیجه ایمان راوړل د ایمان نو وروسته مونږ د سیرت په درس کې ویل چې بیا اولین کس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ورسته مونږ ادا کړ هغه حضرت خدیجه الکبرى نو د خو په کور کې ورسره وسدل حضرت علي نو چې راغی چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په مانځه ولاړ دي نو د تعجب شو ځکه تر اوسه د خبره بيخي یاد شوی نه و د خبره نه خلک جګیږي ټیټیږي او کوو سجده چې سره کوي زوړه به دا چې څوک نو د پیګ ځپې کوي دا شي کوي نو بس چې کله مونږ خلاص کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته چې دا چې و چې دا تاسو ټیټ دی جګ دی او بس دواړه سره شریک جګ دی ټیټ دی دا څه کیسه ورته چې دا الله عزوجل دین دی او د ابراهیم علیه السلام دین دی کوم چې زمونږ نیکه اسماعیل علیه السلام دا هغه دی او الله پاک زه پیغمبر او رسول را لګلم ما ته دا خبره کړه کړې چې بس ته د توحید دین چې کوم یو د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د ټول انبیاء دین دی دا هغه طریقه ده نو دته دعوت ورګه چې علي ته د شوکه ته ایمان نه ور اسلام راوړ نو حضرت علي ورته ویل چې دا خبره خو د خبره چې ما کلم نه دا اورېدلې چې دې خبره دی نو زه به د خپل پلار سره مشوره وکړم بیا زه جواب درکړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته علي که خبره منی خو هغه ده کنه منی دا خبره به چاته نه وای دا راز خبره ده پټه خبره ده ځان سره د علي صاحب وای چې زه د شپې چورت مې وهلو چې خا یو خط نه دی پلرونو د نیکونو دا دین دی چې کوم یو الته رواجو او بل طرف دا دی او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او صداقت او امانت او د هغه ختمي قتل د هغه خبره کې د دروغ خبرو گنجائش سوچنه و چې د زړې وای چې د کې دا خبره غلطه یي کې دا خبره په نفسانی خواهشات پاچي پلان کې دا شاید هیڅ شوبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هیڅ خبره کې وای ژوندۍ کې نه نو تاسو ماته یو قابل دی هغه خبره و چې یو خاطه د پلرونو د نیکونو دین او بل تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق امین خبره نو دا ما په ذهن کې هغه خو الله عزوجل په سحر کې زما په زړه کې دا خبره واچول چې علي ته چې الله پیدا کول نو چا سره مشوره کړې و چې ته د خپل رب او د خالق په منلو کې دا خو ستا خالق دی دا خو ستا رب دی ستا رازق دی ستا مرګ او ژوند د پلاس کې دی نو د په منلو کې اوس دې ته څه ضرور دی چې اوس بلار سره مشوره وکړي د خپل خالق ومنم که ونه منم خو خالق دی رازق دی مدبر دی د ټول جهان کائناتو ساتونکی او حفاظت کوونکی او چلوونکی ټول همدا دی نو د ده منلو په باره کې چا سره مشورې ته اوس څه ضرورت دی داسې خبره خو نه ده چې اوس دا پلانکي پاچا منې که نه منې نو دې ګنجایش دی دې خبرې شته که ومنم که نه منم خو کوم سړی چې ستا حقیقي باچا دی او د ټولو کائناتو مخلوقاتو باچا دی پیدا کوونکی روزي ورکوونکی تدبیر کوونکی چلوونکی او ټول مخلوقات او هر قسم حاجات پر کوونکی او بلا عوض بلا خوختنه دا ټول شان پر کول نو د دې چا په منلو کې د چا مشورې ته اخر ضرورت څه ده واقعیت خبره خدا ده نو حضرت علي وایي چې ما ذهن په دې خبره خلاص چې دې چې خپل خالق او مالک او رازق د منلو لپاره نو چا مشورې ته څه ضرورت دی خو حقیقي خالق دی روزي موږ دغه کوي موږ پیدا کړی موږ مړ کوي دي موږ ټول شیانو تدبیر او د ضرورتو پر کوونکی غزاد نو بس دا خبره ذهن ته ورسې بس نور ضرورت رښتیا هم چاته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم تکي رسول ورته چې پرون تا ماته څه خبره کړې ولا ورته چې ماته څه خبره کړې ته وایې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو بس ایمان راوړو نو ځینې کتابونو دا خبره لیکلې دا خو د سیرت ابن هشام خبره و ځینې کتابونه لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دوشنبه په ورځ او صحیح روایت هم ده چې دوشنبه په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت پیغام نبوت پیغام هم په دوشنبه راغی په غار حرا کې دا د رسالت پیغام یا ایها المدثر دا هم د دوشنبه په ورځ راغی نو چې دوشنبه په ورځ راغله نو د دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدیجه الکبرى ته اسلام وړاندې کړ بیا باندې ورځ د امام احمد حنبل ابن ماجه او دې روایت ده چې باندې ورځ باندې جبرئیل علیه السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اوداسه د المنځ طریقه وښودله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام سره منځ وکړ بیا چې کور ته راغی حضرت خدیجه ته دا خبره وکړه هغه هم اوداسه او منځ وکړ نو اولین کس چې ایمان راوړی خدیجه الکبرى اولین منځ چې کړی ده نو دوشنبه په ورځ دا کیسه شو په سه شنبه باندې حضرت علي صاحب ایمان راوړ دا د کتابونو شرط دا خبره ایمان راوړ حضرت علي کرم الله وجهه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجود په دغه یو وړکه نو د سپیکر وکړي چې لسکلن ماشوم
نو څه خاص هغه نشي کولی ځکه وړوکی یو خو صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتلو نه وتلو ضرورياتو پوره کولو لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نارینه زوی نه و جنکیانې وې لورګانې وې نو دی لکه د زوی په شان باندې په کور کې وتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار پلانګي ځای ته لاړ شه او دا وکړه هغه وکړه دا کارونه حضرت علي کرم الله وجهه کول نو په دې کې دا اول کال دویم کال دریم کال تیر شو د مخفي دعوت کوم سلسله چې دا تیره شوه نو د حضرت علي صاحب کرم الله وجهه عمر تقریبا په دې وخت کې 14 کلونو ته لس هغه ودرېدا شو د تقریبا 14 پوره شو 14 کلنۍ ته داخل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر وشو چې وانذر عشیرتک الاقربین ته د خپلوان ویرو یعنی خپل خپلوان دا خبره ظاهره کا تر اوسه خو دې باندې بالکل دا خبره ځان پوي کوي چې په دې 3 کالونو کې د مکې ټول خلک خبر شي چې په داسې پیغمبر پیدا شوی او دا خطر منځونو باندې خلک ولید خو خلکو چندان دي ته ډیر زیات هغه ځکه نه کول چې خو ولکان دي ځوانان دي بس کینی یو خبره کې بل کې ځوانان دي اتحادیه جوړي څوک جمعیت جوړي څوک ټولنه جوړي څوک هغه کوي رقم هغه دي نو دا مشران سندان سر په نه خوږي بس لکان دي کار وکړي بس تدری کلونو پر چا خاص د شغه ورنکه او دا خبره بالکل ټول تر رسیدل وجه دا خبره شته دې ته مخفي دعوت یا انفرادي دعوت دوره وایي خو داسې مخفي نه ولکه چې سړی خو ظاهره خبره چا نه کوله اصلي خبره د مخفي ځکه ورته چې ظاهره خبره چا نه کوله او نه داسې اجتماعي ډله کې چا خبره کوله ځکه ورته انفرادي دعوت وایي انفرادي دعوت دوره یا مخفي دعوت دوره چې 3 کلونه 3 کلونه بعد الله عزوجل د آیات نازل کړي چې انذر عشیرتک الاقربین خپل نږدې خپلوان دی ویروه الکامل یو تاریخ ده تاریخ الکامل علامه ابن اسیر رحمت الله علیه دا محدث هم ده او تاریخ دان هم ده دا تاریخ الکامل مستند تاریخ ده نو په دې تاریخ کې واقع راغلی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي کرم الله وجهه ورته چې علي ته د څه وکړه ډوډۍ تیاره کړه او چې د خپلوان ټول له وغوړه ځکه الله پاک ماته وظیفه او مسؤلیت راکړی چې ته د خپلوان اول خبر کړه دوی ته خبره وکړه نو حضرت علي کرم الله وجهه په ارتباط باندې راځي چې د ډوډۍ او ارسه تیار کړه او کوم ځای کې چې دوی په اصطلاح سره مهمان خانه شي چې هغه ځای کې کېناسته نو الله الکامل علامه ابن اسیر چې کوم روایت را نقل کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلوانو کاکاګان تر زامن دا نږدې چې کوم یو دا 15 کسان برابر شو خو امام احمد بن حنبل رحمه الله خپل مسند احمد کې بیا د 10 کسانو تعداد لیکل چې 10 کسان برابر شو په هر صورت 10 نه 15 وختو ومنځ کې دومره کسان راغله په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکاګان ټول ابو طالب صاحب ابو لهب نمزاو دا ټول پکې موجود و راغله کېناسته کاکا زامنه دا ټول کېناسته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دا ډوډۍ خلاص شي ډوډۍ نو وروسته خبره وکړي نو بس دا خلک به واوري په دې وخت کې ابو لهب خبيث بس یو دم شروع وکړه چې خلکو تاسو ټول د کورنۍ او د خاندان خلک دلته راغلي دي سړي د خبرې شروع کړې دي ما درته وی چې دا خلک خبر وو د شنو خبر نه ول د خبره څنګه کول چې ګوره تاسو ټول خبرې دي سړي دا خبرې شروع کړې بدی کړې دلته د شي خبره دا کوي چې دا ټول قریش او د مکې خلک او بیرون خلک د موږ په خلاف باندې راشي بل اخر د شي امکان شته زمون خاندان خو به ختم شي خدا د مکې ټول خلک کې د شي د نتیجه کې ختم شي ځکه دا خبره خو بیرون چې کله لاړه بیرون خلک چیرته دا خبره مني بیا به د مکې په خلاف باندې پوج کشي کوي او د مکې خلک مونږ دغه سره ودرېږي بیا به مونږ خاندان په ټول تباہ شي دې سړي لاس ونه سي مخه ونه سي دا اوس ګوره ټول ناس یې د خبره ته توجه وکړي ابو لهب خبره چې خبره بس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دعوت اصول دي چې د یو حالت پیښ شجل د جنجال ته نه پیښي بیا دای باید دعوت وړاندې نه کی ځکه هغه د ګټه په ځبنه تاوان کوي بس همدلته خاموشي وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا طریقه پرې سنت طریقه چې د حالت راشي بیا غلې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خبره ونه کړه بس خلکو ډوډۍ خوړه خلکو هیڅ چا بس خبره وشو ابو لهب هم خبره وکړه بس لاړه خلاص ډوډۍ خلاص شو بل ورځ بیا حضرت علي صاحب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم علي بل ورځ خبره خراب شو بیا ډوډۍ وکړه حضرت علي بیا ډوډۍ تیار کړه بیا چې ډوډۍ تیار کړه دا ځلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نه پویو چې د شي حال پیښ نشي چې ابو لهب د خبرو سر بیا په لاس کې ونسي چې مشکلات پیښ شي نو چې څنګه دا ډوډۍ ختمېدو کې وا په دې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم پورته شو ودرېدو د حمد سنانه ورسته ورته چې ګوره خلک الله عزوجل زه د ټول دنیا لپاره او په خصوصي لحاظ تاسو لپاره رحمت را لګلم
او ما داسې یو خبره تاسو ته راوړې ده چې هیڅ چا په دنیا کې خپل خپلوان خپل قوم ته داسې بهترینه او غټترینه خبره نه ده راوړې. او د کاروان رائد یا مشر چې کوم یو دی دا هیڅ کله د خپل کاروان د خلکو سره غلطي نه کوي. نو زه تاسو ته وایم چې ګوره لکه څنګه چې اوس ویده کېږئ دغسې به ورځ مړه شئ. بچې دا څنګه ویده کېږي شپه ویده شي پته نه لګي سهاره پورې او سهار بیا راجیګ شي دغسې به یو ورځ مرګ درته راشي او تاسو به خبر هم نه وایئ. څه ډنګ و ډول نه دی چې بس خلک اعلانونه کوي چې پلانکی مړ کېږي نه همداسې یو ناڅاپه راځي یو سړی درز راولېږي مړي او بېرته بیا د قیامت په ورځ به لکه څنګه چې تاسو سهار د خوب نه راجیګېږئ دغسې به یو ورځ بیا الله پاک تاسو راپورته کړي. خو ګوره فرق دا دی چې اوس تاسو د شپې ویده کېږئ سهار راجیګېږئ بیا خپل زندګي کوئ نه پوښتنه شته نه حساب شته نه کتاب شته. خو کله چې مړه شئ او بیا راجیګ شئ بیا به د ټول زندګۍ د ذرې قدرې حساب ورکوئ. اوس فکر وکړئ. اوس زه تاسو ته وایم چې الله پاک زه پیغمبر او رسول را لېږلی ما ته دعوت راکړی. په دې دعوت کې دومره خوبي ده دومره ګټه ده که دا تاسو قبول کړئ نو د ټولو دنیا سرداري او مشري به الله پاک تاسو درکړي. د ټولو دنیا مشري او سرداري به تاسو درکړي. عرب به هم در سره یې عجم به هم تاسو به شاته رواني. نو تاسو دې خبره کې څوک د ما سره همکاري کولی شي څوک را سره ودرېدلی شي. وایي چې ټول غلي شو صرف ابولهب په دې وخت کې بیا راکړه ته ویل بیا ویلې چې ما درته نه ویلې خلکو تاسو ټول ابل ورځ ما زر ما خبر وکړه تا چا هیڅ غوږ پې ونګرول اوس درته بیا وایم دا سړی دغسې ورانې خبرې کوي چې موږ هم په جنجال اچي او خلک هم په جنجال اچي او دا موږ هم تباه کوي دا ټول مکه دې ځان سره تباه کوي. دې سړي مخه ونیسئ. ابوطالب صاحب ته په دې وخت غوسه ورغله. ابوطالب ورته ویل چې ګوره کړه دې مه کوه ډېر ته په دې پوهېږې دا څوک دی ده ته ټوله زندګي لکه د لمر په شان روښانه ده چې ټوله زندګۍ کې چا دروغ نه ویلی خیانت نه یې کړی بې حیا کاري نه یې کړی د خلکو خیرخواهي د خلکو په خدمت کې د خلکو دلعزیز شخصیت دي داسې شخصیت خبره ته اوس هم دا خبرې بس کې غلی شه خدای دې غر کولی بس دا خبرې چې ورته وکړلې نو بیا حضرت علي صاحب وایي دی همدې روایت کې راځي چې الکامل په تاریخ کې چې حضرت علي صاحب ورته وایي چې سره د دې چې زه کمزور یم 14 کلن د 14 کلونو نو خو زه در سره ودرېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېنه اته نه وایم د هغه په یو وخت اسلام راوړی و هغه هلک و 14 کلن خبره به چې مشره غټ او بیا په عربي ټولنه کې بیا د مونږ په ټولنه کې چې مشران ناست یو 14 کلن هلک ته څوک د خبر واکم نه ورکوي خبر وکړي چندیان هغه نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېنه 3 ځلې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم تکرار کړه چې ما سره څوک ودرېږي. نو په 3 واړه ځلو کې حضرت علي صاحب ورته زه در سره ودرېږم. نو بیا خلک لاړه بس ختم شو. ابولهب هم خپله خبره وکړه. ابوطالب صاحب په دې وخت کې داسې خبره وکړه چې د ابولهب مخ یې ونیوله او خپله یې وویلې چې زه ستا تر شا ولاړ یم حمایت دې کوم طرفداري دې کوم خو دین قبلولو ته حاضر نه یم. بس خبره پشا شوه. په دې منځ کې سیرت ابن هشام دا واقع راخیستې ده چې ما ته ویل چې معتبرترین سیرت همدا دی او اولین سیرت همدا دی. وایي چې د مخفي دعوت په دوره کې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت علي صاحب لاړه بیرون چېرته په دې غونډیو منډیو منځ کې دلته مانځه ته لمونځ بیا چې خلاص کړه د مازدیګر بیا به راتله ماښام کور ته نو دوی په مانځه ولاړ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت علي کرم الله وجهه چې ابوطالب صاحب پرې راغی چې ابوطالب صاحب راغی چې ګوري چې خلک جګېږي ټیټېږي د خو کله نه ولیدلی منځ نو جګ شي بیا ټیټ شي بیا راجګ شي بیا ټیټ شي فکر کړي دا چې نوی سپورت راوتلی که څه بلا ده. نو چې کله لمونځ خلاص کړې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه وراره دا چې یو چې دا تاسو کولی چې دی هغه ورته وایي دا د الله دین دی د فرښتو دین دی د اسمانونو دین دی د ټولو انبیا علیه السلام دین دی دا زموږ د نیکه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دین دی او زم الله پاک د هغوی په نقش قدم باندې پیغمبر او رسول الله لېږلی یم زه تا ته دعوت ورکوم چې په دې کې موږ سره شریک شي او دا رسول ومني او تم په دې خیر د دنیا او آخرت کې شریک شي. نو ابوطالب صاحب ورته وایي چې وراره یاره دې ته مې تابع نه راځي د خپل نیکونو او پلرونو دین چې کوم دی بس دا صحیح دی دوی ته دا صحیح ښکارېدو چې دا صحیح دی دغه د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دین همدا دی. نو دا ټول خلک د مونږ قوم او قبیلې په همدې باندې تېر شوي بس تاسو خپل کار کوئ. بیا د حضرت علي صاحب نه پوښتنه وکړه چې ته څنګه هغه وایي چې پلاره مام همدا الله او رسول د رب او د رسول په حیث دواړه قبول کړي دي او زم د سره ملګری یم. نو حضرت علي صاحب ته وایي زویا یو خبره ته کوم هغه دا چې دا سړی تا ته غلط خبره نه ښیي
بس د سره د نه بنو جدا کې بس د سره وي د تا ته به دا خبر نه کوي ځکه د شخصیت ماته معلوم دی نو بس د تایید وکړي چې بس ته ور سره اوسې نو ابو طالب صاحب د مسله مخکې خبر او پوي او په مسایلو باندې او د زړه ته لیدل چې د دین حقیقي دین دی خو بس کله کله دی الله په خپل یو شان کنه حکمت دی کې د حکمت یو خبره نو دا خبره وشوله رسول الله سلام ته امر وشو بیا ورسته رسول الله سلام ته دویم امر وشو چې فاصدع بما تؤمر څه چې تا ته درکول کېږي امر ته کې هغه ظاهره کنه بیا رسول الله سلام د صفا غونډې ته وختلو الته خلک خبر کړ بیا د قریش ټول قبیله راوخت هغه خبر کړ هغه نو ورسته د دعوت سلسله بس لګیا وشو بس حضرت علي صاحب خو لکه بس هغه خپل کور کارونه دا شان سمبالول او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور صحابه کرام سره چې مشرانو خصوصا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سره به ډیر د دعوت په کارونو کې دواړه یو ځای همکاري کوله مشهور صحابه کرام چې کوم یو دي عشره او مشرو کې دا د حضرت ابو بکر صدیق په دعوت باندې مسلمان شوي دي حضرت عثمان حضرت طلحه حضرت زبیر عبدالرحمن بن عوف عبیده بن جراح نو مشهور کسان چې دا د حضرت ابو بکر صدیق په دعوت او په غبانی طریقو باندې عبدالله بن مسعود دا ټول دوی په طریقو باندې اسلام راوړی دی نو دا سلسله هم داسې جاري وه تر څو پورې چې شپږم کال راغی اووم کال چې کله شپږم کال باندې په دې وخت کې خو حضرت جعفر تیار د خپلو کسانو سره لاړل هغه ته حبشې ته هلته خو ډېر وخت تېر کړی تقریبا اووم هجري نبوي باندې لاړو په اووم هجري باندې راغی نور عمل ته وڅېدو دلته نو حضرت علي صاحب خو لږ په هغې وخت کې کله چې اووم کال باندې د قریشو معاهده وکړله چې موږ به د مطلب او د هاشم مطلب د هاشم ورور دا دوه جدا خاندانونه شوبې نو د هاشم ته بني هاشم ویلې او مطلب ته بني مطلب ویلې نو د دې دواړو خاندانونو کورنیو په خلاف باندې قریشو معاهده وکړله او ویل چې دوی سره به هیڅ څوک نه راکړه ورکړه کوي نه به ورسره نکاح کوي نه ورسره خیښي کوي نه به په غم کې شریک کېږي نه به بدر کې چې نور به څوک شی پې خرڅي نه څوک به ترې اخلي مکمل بایکاټ اقتصادي معاشره چې ورته ویل کېږي اقتصادي بایکاټ اجتماعي بلکې داسې نو 3 کاله د دواړه کورنۍ دواړه خاندانونه بني مطلب او بني هاشم د مکې نه ووتل په شعب ابي طالب کې چې تقریبا 1 کیلومتر د مکې مازی په شرقي طرف کې پرته دلته غزا وسم نقشو کې شته چې سړی وګوري شعب ابي طالب پر دلته لاړ نو حضرت علي صاحب هم یو دي هغه کسانو چې بدوی سره دلته لاړل هغه ځاته او ما غزا کې اوسېدل د خپل پلار سره ابو طالب صاحب سره ابو طالب صاحب په دې 3 کلنه معاشره کې سخت مشکلات او تکلیفونه وګالل خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حمایت کې تر اخره پورې ولاړ د دې تکلیفونو باوجود ولاړو تر څو چې لس کال د نبوت پوره شو او الله عز وجل هغه لیکلی چې دوی کړی وو کوم شی چې لیکلی وو معاهده هغه چینجه یې وخوړه بس ختمه شوله نو ابو طالب صاحب ورته راغی ورته ویل چې هغه کوم شی چې تاسو تړون کړی دی هغه خو چینجه یې خوړلی نو خلکو چې راوایستل رښتیا چینجه یې خوړل بیا ما دغه اقتصادي بایکاټ معاشره ختمه شو دوی بیرته کور ته راغله بیا په 10 نبوي کال باندې 2 روایت دي یو روایت دا دی چې په رجب کې د بزرګ میاشت چې موږ تاسو ورته یو په دې کې وفات شو بل هغه دا د ځینې سیرت کتابونو دا هم لیکلی چې دی په هغه کې وفات شو په شوال میاشت کې یعنې کوچني اختر کې وفات شو حضرت علي او حضرت ابو طالب صاحب د ابو طالب په باره کې د وفات د وخت په باره کې امام بخاري رحمت الله علیه حدیث را نقل کړی روایت ته چې دی چې کله مریض شو نو د قریشو غټ سرداران چې ابو جهل پکې او ابو سفیان پکې او عتبه او شیبه او دا غټ خلک چې کوم یو دا ټول راغله د ابو طالب صاحب پوښتنې ته او چې کله پوښتنې ته راغله د حالات یې ولیدل نو بیا ورته ویل چې مونږ یو خو ستا پوښتنې ته راغلو او دویمه خبره دا وه چې مونږ هغه دا دی درخواست دا دی یا وړاندیز دا دی چې که دا وراره دروغ غړی چې تا په زندګۍ باندې د ده سره مونږ یو خبره وټکو بیا که ته وفات شي بیا به خلک وایي چې ګوره چې ترې ژوندی و دا خلک سم او چې ترې وفات شو نو بس دې سپین سترګي شروع کړه اوس لانجې جوړوي نو که ته یو څه خبره جوړه کړې نو ابو طالب صاحب دستي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښته چې دا ستا مشران راغلي خبره کوي هغه ورته وایي چې تر د دوی نه صرف یوه خبره غواړم د هغې اقرار دی وکړي او دا خبره د عادي خبره ګوره نه ده که دا خبره دوی ومنله نو دا ټول عرب به د دوی تابع شي او ټول عجم به دوی ته جزیه ورکړي او د دوی د حکومت تر اثر لاندې او ابو جهل او د خلکو چې هغه خو مادي ذهن لرلو که نه نو ویل چې دومره غټه خبره چې ټول عرب موږ ته راځي موږ سرداري او مشري او ملکي مني او بیا ټول عجم موږ ته تابع کېږي نو
ورته ابو جهل ورته وایي چې یو خبرې په ځای لس خبرې وکړه موږ یې منو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې قولوا لا اله الا الله، تاسو لا اله الا الله وایي. بس ابو جهل ورته الله څه وپړه قول ورته ویل چې او دا خو هغه زړه خبره کوي دا لس کاله تم دا کې هم زړه خبره کوي، دا خو موږ سل ځلې اورېدلې چې ته کوي. بس ویل ذکر سي اسې روان شو. نو ابو طالب صاحب بیا وفات شو. چې کله وفات شو نو صحیح روایت دا دی په حدیثو کتابونو کې دا خبره راغلې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي ته امر وکړ چې لاړ شه پلار دې دفن کړه. ځکه اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د دین نه دا خبره به د خلکو کې پاتې وه چې مړي به ته بیا غسل هم ورکوه، کفن به هم ورکولو، بیا وروسته ښخونه دا د هغې وخت نه همداسې راپاتې وه. نو حضرت علي صاحب ته ورته وویل چې بس لاړ شه پلار دې دفن کړه. نو وایي چې حضرت علي صاحب وویل چې دا خو مشرک دی، نو ایمان خو یې رانه وړو، څنګه داسې خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بس ته دې خپل کار کوه، دا هغه وکړه خپل مناسب، خو چې کله دې هغه وکړې بیا غسل وکړه بیا ما ته راشه. نو هغه چې کله دفن مفن هر څه خلاص چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غسل وکړه. ځکه د مړي نه بعد چې مړي هر چا مړي ته غسل ورکړي نو هغه دې بیا خپل هم غسل وکړي. دا موږ تاسو په دې هغه کې اوس هم شته چې څوک غسل مړي ته ورکړي دی بیا خپل غسل وکړي. نو دا کار یې وکړي. حضرت علي صاحب راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خصوصي دعا حضرت علي کرم الله ورته ورکړه. او د دې نه بعد بیا په ځینو مواقعو کې د دعوت په ځینو مواقعو کې حضرت علي صاحب کله کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری او چون د کور کارونه ډېر بیا په کور کې زیات وجدل او هلکو په هغې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کول د فکر وکړي چې 14 کاله لس کاله چې صرف 23 کاله داسې تنکۍ غوندې ځوان د ډېر هغه نه و. نو بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا فیصله وشوله چې دی باید ووژلی شي او ځکه ټول خلک ووته صرف ابوبکر صدیق حضرت علي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې شو په مشهورو کسان. نو ټول خلک هجرت وکړي، حضرت عمر لاړو، حضرت حمزه لاړو، حضرت عمر لاړو، دا ټول خلک هجرت وکړي، مشهور صحابه کرام ټول لاړ، صرف دا 3 کسان پاتې شو. نو دې فیصله وکړه چې دا سړی هم ځي، نو چې مخکې دی چې ووځي د مکې نه باید دلته ووژلی شي. نو کله چې دا فیصله وشوله او جبریل علیه السلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړه چې بس نن شپه په خپله به بستره باندې نه ویده کېږي. نو دی لاړو د ابوبکر صدیق کره، د ابوبکر صدیق سره پروګرام جوړ کړ. بیرته چې راغی حضرت علي صاحب ته ورته وویل چې علي ته به داسې کوې، دلته خو ما سره د خلکو امانتونه دي، دا اوس مصیبت دی د خلکو امانتونه، او دا امانتونه خلکو ته سپارل پکار دي، ځکه دا د رسالت او د نبوت د یو علامه ده. او که دا کار دا امانتونه ضایع شو نو ما ته خو څه کوي، رسالت ته مشکل پیدا کړي. نو ته به داسې وکړې ته به زما په ځای باندې نن شپه ویده شي، زما څادر به واغوندې، هغه لیکدار شین څادر به واغوندې چې دا خلک داسې پوه شي دی هم دلته دی. نو موږ به وځو شپې په شپې پس لاړ به شو. نو همداسې وشو چې کله ماسوتن تیاره شوه نو ابو جهل او ابو سفیان دا خلک غټ هم راغلل او کوم ځوانان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل او د شهادت لپاره هغه کړي وه هم راغله. هغه ټوله منطقه کلي کوڅې پاس شاوخوا ټول محاصره کړه، حتی وایي چې په بامونو باندې هم ځکه شو ودرېدل چې په کوم پورته لاړ نه شي وانه وړي په بل کور ته. نو دا ټول شیان وکړه. ابو جهل سره د خپلو 12 کسانو سردارانو راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور مخې ته دلته ودرېدل چې د عملیات ناکام نه شي، دوی باید تنظیم کړي. نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه وتلو او بس لاړو. ابوبکر صدیق نه لاړو، هغه دواړه ووته لاړو غار ثور د شپه په شپه ځانونه ورسول. حضرت علي صاحب دلته قرار ویده، خو حضرت علي صاحب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه چې علي ویرېږي به نه او بس هېڅوک هم هېڅ چا تا ته هېڅ ضرر نشي رسولی. نو حضرت علي صاحب وایي چې په دې شپه ما سم خوب وکړي غرق چاته دوی په کشو پشم نه یم پوه شوی چې څه کیسه ده. سهار چې کله دوی سهار به رسول الله صلی الله علیه وسلم خو شپې تهجد ته راوتو چې راونه وتو دا خلک پوه شو چې دا خو څه مسله دا څنګه نه راوځي. او چې کله سهار رڼایي شوه بیخي یو دم په کور ورننوتو، چې کور ورننوتو بس چې کله نږدې شو نو زر ته نه تاو شو. هغې فکر وکړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم څادر یې جګه چې ګورې حضرت علي صاحب پروت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته. ویې څه شو صاحب دی؟ هغه ورته څه خبره؟ نو زه خو یې د پیرهدار نه یم مقرر کړی تاسو چې بس د باندې پیره، بس نه پوهېږم زه دلته ویده وم سړی به خدای هم کور کې ورسره اوسېدلو، زه هم دلته ویده یم سړی نشته ما نه دی لیدلی. بس خلکو ویل څه وهل مهل څپړې مپړې ورسره ورکړې، بې لاسونه پوتړل چې بوځئ هغه ته مسجد حرام ته هلته قرار یې بندي کړې، چې هلته بندي کړې څو دقیقې نور څه کول دلته
څه کارو دوی په دې کې وایي چې دنه هغه پیدا کړي چې ماته هېڅ درک نشته ماته معلومات نشته بس بیا بیرته خوښه کړه چې بیرته حضرت علي صاحب خوښه کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وظیفه ورکړې وه د اماناتو د سپارلو نو دې نه بعد حضرت علي صاحب 3 شپې 3 ورځې په مکه کې تېرې کړې او دا 3 شپې 3 ورځو کې چې چا امانتونه ورسره وو نو هغه ټول هغه مالکان پیدا کړي چې څوک د امانت خاوند هغه پیدا کوو چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم شیشت هغه ویل چې و دا شی دی چې راشه مشه بیا ورکړه ټول څومره امانتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکې د مشرکینو د خلکو پر د ټول خپل صاحبانو مالکانو ته تسلیم کړ 3 شپې 3 ورځې او 3 شپې 3 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې تېرې کړې نو دې نه بعد حضرت علي صاحب بس روان شو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امانتونه وسپارل نور بس راځه راپسې دلته یو مشکل پیدا شو هغه دا و چې حضرت علي صاحب تنها یو بل څوک ونه په مکه کې ځان سره ملګری کې دویمه خبره دا وه چې دی پیادل سورلي ورسره نه وه نو بل دا دی چې ورځې هغې وخت کې د سنبلې میاشت وه سنبله میاشت هلته ډېره زیاته ګرمي نو په ګرمۍ کې خو تک سخت دی او سړي د دونه اوس دونه اوبه دومره توښه وه څوک ځان سره وي چې تر مدینې پورې ورسوي نو دی بېچاره به داسې کول چې د شپې به وتلو د شپې به مزل وکړي او د شپې تاسو پوهېږئ چې داسې وختو کې څنګه مشکلات دي او دا د سفر د میاشتې نو تاسو داسې فکر وکړئ چې اخري ورځې دي د ربیع اول دی نو نه سپګمۍ شته هېڅ شی هم نشته تپ تیاره ده او ته په تیاره کې به د غرونو په دې رغونو په دې غونډیو کې سړی ځي نو کله کندې ته ولوېږي او کله جګ شي او کله ټیټ شي پته نه لګي تیارې نو حضرت علي صاحب بیچاره په دې سفر کې 3 شپې 3 ورځې تېرې کړې بیا روان شو نو د شپې به مزل کولو چې سهار داسې رڼایي به راوختل بس یو ځای کې به غلی پټ شو هلته به قرار ویده و یا به ویده و یا به ناست و چاره نه وه نو تاسو فکر وکړئ چې داسې حالات ته ډېره زیاته سختي تېره کړله چې کله دی مدینې منورې ته ورسېدو نو پښې ټولې تڼاکې شوي ټولې سورې په دې اڅغیو په دې شیانو خرابې شوي بس هلته چې ورسېدو نو بیا په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شو چون دی پیادل راغلی و رسول الله په یو شپه وتلي خو په یو شپه و ځکه 3 شپې 3 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم غار کې تېر کړي دوی هم تېرې کړې په هغه پیادل راتلو هغوی خو به سپاره راتلو بل د ورځې او د شپې هغوی مزل وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې د غار ثور نه وتو تر مدینې تر قبا پورې بیا د شپه نه ده تېره کړې مسلسل روانو که چېرته په اوښ باندې خوب کړی نو په بېله خبرې خو نورې خوب نه کوي ځکه هلته خطره موجوده وه حضرت علي صاحب خو څون تنها و او په دې ټولو حالاتو دی پوه یم چې په مکه کې دوی څه پروګرامونه جوړول دا ټول نه خبرو نو بس دی به په تنها به تلو او تنها سړي ته په دې غرونو رغونو کې څوک پسې ورځي بس دی نو چې کله ورسېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیکي چې غالبا 3 4 5 ورځې وروسته بیا حضرت علي صاحب راورسېدلو قبا ته نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شو بیا بس زندګي همداسې نورمال او عادي روانه وه څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړل هغه ته د قبا نه مکې معظمې ته مدینې منورې ته مدینې منورې ښار ته هلته اوسېدلو نو اول کال د هجرت اول کال چې اول کال راځي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غالبا د شعبان په میاشت کې یا د رجب په میاشت کې د مشرکینو خطونه راغله مشرکینو د مکې د مدینې مشرکینو ته واخدارونه راغله حضرت سعد بن معاذ چې مخکې مونږ د سیرت کې بیان کړی و چې بخاري کې حدیث دی چې اخطار ورکړي ابو جهل چې هلته د ما دښمن ته پناه ورکړي او دلته ته راځي په بیت الله کې دلته طوافونه عمرې کوي نو بس دا لانجم پیدا شوه دلته مسلمانانو ته هم خطونه مشرکینو راولي چې ولاکه هم پرېږده او دا وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مجبور شو ټریننګ او د تمرینات عسکري شروع کړ په هغه کې د شعبان په میاشت کې بیا د رمضان په میاشت کې اولین ګروپ د حضرت حمزه په سرکردګۍ باندې لاړو اطراف ته نو په دې ګروپونو کې به معمولا حضرت علي صاحب کله تلو کله به نه تلو ضرورت به نو بیا په هغه کې شوال په میاشت کې عبیده بن حارث ولېږلو بیا د ذوالقعدې په میاشت کې حضرت سعد بن ابي وقاص ته کسان ورکړه شاوخوا وکړه چې غزمین وکړي دې باندې کې موږ د سیرت په هغه کې خو پوره مکمل بحث کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه څه اهداف لرل هغه اهداف یې پوره کول غوښتل نو بیا وروسته د هجرت په اول کال باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمادی الاول یا ربیع الثانی په میاشت کې ذوالعشیره چې موږ مخکې سیرت کې ورته هغه کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم د 200 کسانو سره ووتلو چې بیرغ په د حضرت علي صاحب په لاس کې سپین بیرغ و او حضرت علي صاحب جنډه په لاس کې نیولی دا نو د هغه معلوم
هغه چې کوم یو د حضرت علي صاحب په 2 هجري د ربیع الثاني یا جمادی الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 200 کسانو سره صحابه کرام سره صرف مهاجرین دې سره وته ذوالعشیره ته تقریبا غالبا ما چې الته اندازه لګولې 15 کیلومتر اندازه همدغه لاره چې دا سړک هغه ته راځي مدینه منورې ته باندې سړک باندې ته اټل وهیل تشته نوښت کړی ذوالعشیره نو که تاسو کله لاړ یا خو نه چې راتلې ته خو نه فکر وکړئ نږدې چې کله سړی ورسېږي مدینه منورې ته نږدې شنه بیا د ازوینه مخې ته راځي سړی باید متوجه دي شام ته نو دلته راغی خو چې کله پوښتنه وکړه وایي چې هغه کاروان چې کوم یې کاروان وخت 2-3 ورځې کېږي تېر شوی نو په دې کې حضرت علي صاحب نمایان کردار او بیرغ د په لاس کې و دا یو دویم بدر اول بدر اولا ورته وایي دا کورس بن جابر فهري د پغه باندې حمله وکړه د مدینه په سړځای باندې بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو بس ورغه بس هغه کې و تختیدو نو حضرت علي صاحب په دې کې مو بیا ورسته غټ بدر کبرا چې ورته ویل کېږي چې په 2 هجري کال د رمضان په میاشت کې وشولو په هغه کې د حضرت علي صاحب کردار ډیر نمایان و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته ورستو او د بدر په هغه کې د هفتې په ورځ باندې صحیح خبره ده چې هفتې په ورځ د بدر غزا شوې نو صفونه ودرېدل یو خان کفار بل خانه ده او د هغې ځای نه د کفارو مشرکینو نه 3 غټ کسان چې د لښکر سر مشر چې و یعنې فیصله سره د فوج مشر عتبه بن ربیعه و دی راووته ورور یې شیبه راووته دلته د ده زوی ولید نومېده دا 3 وړه میدان ته راووته او ویل څوک یې مقابلې ته راځي 3 انصار ور ووتل انصار چې ورته چې تاسو څوک چې موږ د مدینې انصار یو تاسو سره کار نشته دی واپس لاړ شئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د میدان په سر باندې دلته غونډې او په دې غونډې باندې یو څپرګی ورته ولاړ د بدا ټول شان دې ځنه کنټرولول نو आवाज ورکړ چې موږ تخپل لغه راولېګا تربوران راولېګا خپل قلق نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي ته حضرت علي حمزه او عبیده بن حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر مشر زوی چې کوم یو دا وروزي خپلوانی د خطر زیاته وړاندې کړ دا د قیادت او د رهبرۍ یو غي اصول دي نو چې کله دا وړاندې شو حضرت علي سره د ولید سره ونخته حضرت حمزه د عتبه چې د فوج مشر او عبیده بن حارث د شیبه د ولید د ورور سره غشو 3 وړه وژل شو ولید مړ شو عتبه مړ شو او شیبه مړ شو خو دا دواړه ژوندۍ پاتې شو حضرت حمزه او هغه هیڅ زخمیان هم نشو خو عبیده بن حارث هغه زخمی شو بیا وروسته په لار کې بیا شهید شو په خیده چې ډیره زیاته غوته شو هغه وخت خو دا طبي هغه هم نه و جراحي نه په چې غوته هغه خو طبي خبره د وینه د نزي چې وینه تن لاړه چې کله بدر فتح وشو هغه نور چې کله مجاهدین تل نو د زخمی او په لار کې به بس دی ویني د تاګ او د غره به سلام به شهید شول نو دا 3 کسان دي کې حضرت علي کرم الله وجهه د ولید چې دی او بس زوی و د سره مخامخ شو بس په دې 2-3 خرپونو کې سر د نوال وزول نو دا نمایان کردار د حضرت علي کرم الله په بدر کې تاو به د دین ورسته چې د بدر نه خبر خلاص شو به ورسته په امدې کال باندې د شوال په میاش کې 2 کال د شوال یو روایت دا دی چې د بدر د غزا نه وروسته خو دلته د څه غنیمت او د شیانه ونیولې او ذریعه ونیوله یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکې بلې په غنیمت کې هغه کې وته نو د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور هغه کړه دې په باره کې امام بیهقي یو کتاب لیکلی دلایل النبوه دا د امام بیهقي کتاب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په باره کې نو هغې کې یو خبره لیکلی چې د حضرت علي صاحب یو وینځه وه خادمه وه نو دا د هغه نه خبره شوې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې موږ د سیرت کې خبره کړې وه لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق راغی چې ستا د سره د رشتې او د نسبت په خاطر باندې که دا فاطمه ماته راکړه نور لورګانې هغه شوې وې نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو چې ورته ونه ویلې بیا حضرت عمر راغی هغه ویلې چې یا رسول الله تا د رشتې او د دوستۍ د حاصلولو په خاطر باندې که دا فاطمه موږ ته په نکاح راکړي دا به ښه هغه ځان غلی کړي نو وایي دا خادمه چې وایي دې خبره نه خبرې دا ښځې خو خبرېږي بل نه نو حضرت علي ته ورته وایي چې او علي دا خلک راځي او فاطمه غواړي خو ته ورشه که نه ورته څنګه ورشم شرمېږم زه د کور کې یو ځای ورسره وشېدلو نو اوس څنګه ورته وایم چې د لور راکړه یو ځای سره لکه ورور خور غلط شوي او دا لکه زما پلار او د هغې لکه زما خپل هغه نو څنګه وکړم خو اخر یې مجبور کړه چې مجبور کړه بس روانه نو دې امام بیهقي لیکلي دا دلایل النبوه کتاب کې چې ویلې حضرت علي صاحب چې کله ورغی اوس خو دا ډېره مشکل یو خو د الله پیغمبر
کوم روب هیبت او هغه چې لرل دا یو بله خبره. بل دا دی چې دا یو چاته دا له خپله لور یادول ته ماته راکړه دا ډېره زیاته سخته خبره بیخي ډېره خبره یي زموږ پښتنو کې دا بیخي لکه کفر غوندې ښکاري سړي ته چې داسې خبره چاته وکړي ته ورته ماته لور ورکړه. خو مورې ځي پلارې ځي کاکای ځي که پلارې نه بل مشر سړی ځي هلته خبره پخه کې یاده کې دا هلک دا څوک چې ځان ته واده کوي دا تر اخره پورې څه نه وایي ته پټ پټ ګرځي که نه خلکو نه د واده په شپه ځینې سره خلک وتښتي بل ځای له شپه کوي. نو داسې یو خبره یې نو حضرت علي صاحب دا ډېره مشکله خبره وه چې اوس یې دا خبره یاده کړي. خو په هر صورت چې لاړلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناستو نو ستر سر یې لاندې واچولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې علي څنګه راغلی څه خبره دې راوړې ده ورته وایي چې هسې راغلی یم راغلم نو ناست یم نو څه خبره ده خو خیر ځان یې غلی کړ چې ونه ویلې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې علي خبره وکړه که نه څه خبره دې راوړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه و هغه پوهېدلی ده په دې هغه باندې چې څه په خاطر راغلی ده. خو درې ځلې چې پوښتنه وکړه حضرت علي کرم الله وجهه هېڅ ورته ونه ویل چې هسې راغلی یم ستاسو. وایي چې فاطمې په باره کې راغلی دی چې یا رسول الله سر یې ټیټ و داسې خبره یې وکړه چې و یا رسول الله. نو ورته ویل چې څه لرې مهر کې څه راکړه. وایي چې یا رسول الله هېڅ هم راسره نشته. ویلې هغه بدر کې د زرې هغه زغره دې چې دې نیولې ده هغه شته راسره. بیا بس په همدې باندې مې تا ته در نو بس خبره خلاص وشوه. بس وایي چې در مې کړه خو ته لاړ شه مهر او د ولیمې غم وخوره. نو وایي چې حضرت علي کرم الله وجهه د خپله زیرې راواخیستله د زغره او د بازار ته ویوړله. چې کله ویوړه د اهل تشیع کتابونو دغه خبره لیکلې چې دا اوس زه کوم چې حضرت علي صاحب چې کله دا زغر راواخیست بازار ته نو حضرت عثمان صاحب ورسره مقام شو. دا خپل اهل تشیع کتابونو دا خبره لیکلې. نو حضرت عثمان رضی الله عنه په لار کې ورته مقام شو. پوښتنه وایي علي څه زیرې دې چېرته روانه کړې. نو هغه ورته الویلې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم و حضرت عثمان او په دې وخت کې بیبي رقیه وفات شوې وه. د اوله بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بله هغه ورکړله. نو دا خو دویم هجري و. په دویم هجري کې د بدر د غزا نه مخکې د فتح په ورځ باندې حضرت رقیه وفات شوې وه د حضرت عثمان ښځه. نو دی خو په اصطلاح سره باجای کې دونه هغې ورسره نو هغه ته الویلې چې داسې خبره ده. نو هغه ورته ویل چې دا زغره ماته راکړه. نو 400 درهم یې ورکړه حضرت عثمان چې کله یې ورکړه نو بیا ورته ویل چې علي دا د زغر یې مستحق زه نه یم لکه ته چې مستحق ځکه ته جنګي سړی حربي سړی دا زغره تا سره مناسبه دا زغره بېرته واخله پیسې مې تا او دا زغره هم ستا. نو چې کله دا خبرې وکړه نو رښتیا تعجب خبره وکړه دا 400 هم واخیستې او زغره هم بېرته ورکړه. نو دی راغی دا 400 روپۍ هم راوړې او دا زغره هم راوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قصه وکړله چې یا رسول الله عثمان خو داسې کار یې ما سره وکړي عجیب هم زغره راکړه او هم 400 درهم راکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصي دعا حضرت عثمان ته وکړله په دې وخت دا خپل اهل تشیع کتابونه دا خبره لیکلې. نو دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې اوس د واده تیاري ونیسه. نو بیا وایي چې دویم کال خو تیر شو ځکه لږ وخت پاتې و. بیا په دریم کال کې بیا د خاصه میاشت ځینو سفر لیکلی ځینو بل لیکلی خو په دویم کال کې نامزدي وشوه. ګوره دا نامزدي وه صرف نامزدي وشوه د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها او د حضرت علي کرم الله وجهه. بیا په دریم کال کې بیا هغه وشوله واده وشو. نو چې په کوم میاشت کې شوی دا دقیقه 2-3 روایتونه جدا جدا راغلي دي خو 2-3 میاشتې 4 میاشتې پکې تېر شوې په منځ کې په نامزدۍ کې بیا واده وشولو. دا په دویم کال کې نامزدي په دریم کال په هغه کې اوایلو میاشتو کې بیا واده وشو. چې کله واده کېدلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې لور دپاره موږ ورته جیز وایو چې دا مور پلار یې اجلۍ ته کوي یو وړکې بستره او یو دانه د اوبو منګی او یو کاسه یا پیاله او داسې یو بالښت او یو چپرکټ هم راغلی په کې چې یو کټ یې ورته جوړ کړي. موږ ته کټ وایو بعضې خلک ورته چپرکټ وایي. دی ورته جوړ کړي او دی ورکړه کور ته ځان سره یوړه. چې کله واده وشو رخصتي وشو او دوی لاړل نو اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها چې دا اول د جعفر بن ابي طالب ښځه وه بیا چې هغه شهید شو بیا ابوبکر صدیق به نکاح کړه. هغه چې کله وفات شو بیا حضرت علي صاحب په نکاح کړه. دا خبره مخکې شوې وه. نو دا ښځه د حضرت فاطمه الزهرا سلام علیها سره د واده په شپه لاړه هلته چې هلته خامخا ضرورت د دې دپاره. نو چې کله واده وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورغی او اوبه یې راواخیستې په حضرت علي صاحب په سینه باندې واچولې دوی ورته خوشي وکړه. حضرت فاطمه الزهرا باندې اوبه دم کړې او په ور واچولې هغې ته هم دعا وکړه. بیا روان شولو. چې کله روان شو نو اسماء بنت عمیس یې ولیده چې ولې ګورې سورې ویل څوک وي اسماء یم د عمیس لور ویله و ویل څنګه راغلی وی د فاطمه الزهرا سره راغلی ویل ته چې ما د لور په خاطر راغلی الله پاک تا ته د هغه درکړي داسې خیر و برکت درکړي. نو حضرت اسماء بنت عمیس به ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې دعا وکړه چې د دنیا او د ما فیها نه دا ما ته ډېره بهتره وه. نو دا
واده وشو دې نه وروسته بیا حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها او حضرت علي کرم الله وجهه په یو کور کې به سره اوسېدل. دې نه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا شو، ځکه مستقل کور شو، مستقل فامیل شو. نو بیا د حضرت علي صاحب امامان پیدا شو. امام حسن غالبا وایي چې په 4 کال کې، ځینې وایي چې 3 کال په آخر کې پیدا شو، خو 4 کال 3 کال آخر او د 4 کال ابتدا، ځکه 9 میاشتې بعد ماشوم پیدا کېږي. دغه چې 4 کال اول یا د 3 کال آخر کې پیدا شو، بیا وروسته امام حسن پیدا شو، امام حسین رضی الله تعالی عنہ پیدا شو. نو د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها 3 زامن پیدا شي، 2 لورګانې. 3 زامنو کې یو زوی محسن نومېدل، اب یو اما ماشومتوب کې وفات شو، نو 2 پاتې شوي دي، امام حسن امام حسین او 2 لورګانې، یو زینب کبرا یو ام کلثوم کبرا، ځکه نور ام کلثوم پکې ډېرې وي، په دې خاطر کبرا او صغرا ورته وایي. نو 2 لورګانې زینب او ام کلثوم دا پیدا شو. ام کلثوم بیا حضرت عمر په 13 کال کې به ځان ته په نکاح کړی. صاحب نو غوښتل چې د تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب سره ما تعلق ضرور دی چې د خاندان سره زغم. نو ام کلثوم حضرت عمر په 13 هجری کال باندې به نکاح کړله او د غیر به 2 اولادونه پیدا شو. نو دا به ام کلثوم او زینب چې کوم یو دا د عبد الله بن جعفر کډه وه. عبد الله بن جعفر چې کوم یو د اسماء بنت عمیس او د جعفر زوی و، دغه به وکړله ځان ته زینب د مشر او دا د کربلا په واقع کې دا موجوده حضرت زینب دا غدي. نو دا 4 اولادونه د ژوندي او یو وفات شولو. نو حضرت علي او دا انداسې وجدل بیا د 3 کال باندې بیا د واده نه بعد چې نکاح وشو، هر څه وشو، رخصتي وشوه، بیا د احد غزا راغله. د احد په غزا کې حضرت علي کرم الله وجهه ډېر زیات امتیاز ترلاسه کړ. هغه امتیاز دا و چې اولین ځل چې د مشرکینو کوم بیرغچی او بیرغ ولاو د میدان ته وروته، بس خرته پرته شروع کړه، هغه شروع ډېر د چې هغه کې درس کې راووتلو او ډېر چې ویل څوک نر دی چې تاسو کې ماته راوځي. حضرت علي صاحب وروتلو. حضرت علي صاحب چې کله ورسره مخامخ شو نو چې دا 2-3 وارونه سره وکړي، سړي دا روغه پونډۍ هغه کړه چپش سترې او ورته ښکاره شو. نو حضرت علي صاحب ورته وکړه، نو سړی پوه شو چې ولا دا خو ډېره بده شو. ورته چې ګوره علي ته خو ما خپلوی په خاطر نور مې مه شرموه، بس همدونه بس دی. هغه خپل هغه وکړه. نور خدای خو د مرګ په حال کې مړ شو، خو بس نور حضرت علي صاحب مخ ته راوګرځولو، ځکه ورته ښکاره شو نه لاړلو. خلکو ورته چې ولې دې مړ نه کړې؟ چې ولا چې قسم یې راکړه چې خپلوی په خاطر باندې وګوره، ما ته هم شرم حیا راغله. نو دې نه وروسته حضرت علي په ښي طرف کې هلته فوج 3 ګروپه به وو، ښی طرف، چپ طرف او منځ طرف. دا ته میمنه، دې ته میسره، دې ته بیا قلب ویل. نو حضرت علي کرم الله وجهه په میمنه کې وو، کوم چې ښي طرف کې، په دې طرف کې هېڅوک هم د مخې ته نه شو ودرېدل چې په کوم طرف بلاړو خلکو به ترې منډې کړې. بس د او د حضرت ابو دجانه او د حضرت حمزه رضی الله عنه هغه حملې او سخت جنګونه چې کوم یې وکړه، بس کفارو په اول احد په هغه کې شکست خوړه او لاړ وتښتېده. بیا چې کله خالد بن ولید د شاه د طرف نه هغه کسان چې راکېوته د کنډونه جبل رومات نه، نو دلته خالد بن ولید شاه د خوا حمله وکړه. په دې وخت کې ګډوډي پیښه شوه. نو په دې ګډوډۍ کې حضرت مصعب بن عمیر چې د مسلمانانو غټ بیرغ او د علم شریف پورته کوونکی دی شهید شو. چې کله شهید حضرت علي صاحب منډه کړه، بس بیرغ یې ودرول واخیستل او تر اخره پورې بیا بیرغ کلک ساتلی و. نو د چې کله خبر شو، خیال مې په مونږ د سیرت په هغه کې ویلو چې په دې وخت کې اواز وشو چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو. نو بس د دې تورې تیکه چې کوم یو د توره چې پکې د مات کې وغورځول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت نه بعد په دنیا کې ژوند څه ګټه لري. نو بس تورې راواخیسته په کفارو مشوره وکړه، بیرغ هم ورسره وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر طرف کتلو خو هېڅ نه معلومه ده. آخر کعب بن مالک رضی الله عنه یو دم چغه کړه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا دا ټول خلک حضرت علي صاحب او حضرت ابوبکر صدیق دا ټول خلک بیا راټول شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې. بیا ټول یو ځای شو، بیا ورو ورو قدم په قدم شاته تله تر څو چې د بدر هغه د احد د درې په سر کې چې کله لاړې ته وګوره سپینه چونه پرته ده معلومیږي دلته ورسېده. نو په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک نه و، د غاښونو دا ځینې زخمونه شوي و، کړۍ پکې نوتې وینې ته روانې وې. نو بخاري کې دا حدیث د بخاري شریف کې چې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ منځلو، حضرت علي صاحب ورته اوبه راوړلې په خپل ډال کې، نور څه خو نه و، دې کې به راوړلې مخکې به راچلو، خو وینه هېڅ نه ودرېدله.
نو بیا وروسته د پوزکې اچا د خرما د پاڼو هغه اوس هغه یې چې راوغی دا بخاري شریف کې بل باب دی چې د یو زخم د وینې ودرول په پوزکې په حسیر باندې نو بیا دا وسوځول بیا ایرای چې راوخت رسول الله صلی په دې زخمونو کې واچوله نو هغه وخت خدا دواګانې ممګانې چې نو بس دې باندې دا هغه بیا ودرېدل وینې دا بخاري شریف کې د دوه حدیث راغلی نو بیا وروسته چې کله مشرکین لاړ د دې ځنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي ته ورته چې علي ته داسې وکړه ته لاړ شه وګوره چې لاندې څه خبره ده چې دا خلک په اوښانو سپرېږي که په آسونو باندې سپاره شو نو پوهېږي دا په مدینه باندې حمله کوي او که په اوښانو سپاره شو بس ځي بس هېڅ هغه راغی ورته ویل چې یا رسول الله بس خلک په اوښانو سپاره شو آسونه یې پسې وتړل بس بیا چې زه به ځي دي خپل بیا وروسته راکېوتل شهیدان او دا شیان زخمیان هغه کړه او شهیدان خو ټول کسان یې زخمیان یې شهیدان کړي وو نو هغه ټول هغه ته وسپارل قبرونو ته بیا لاړ وروسته او دې نه وروسته دویم غټه هغه پېښه چې کومه وه هغه په هغه کې وه د خندق په غزا کې وه د خندق غزا په 5 هجري کال باندې وشوه چې ټول کفار ځکه د احزاب الله پاک وایي چې مختلف ګروپونه کولیشن فورس چې ورته ویل کېږي اتحادي افواج دا راغلو 10,000 کسانو مدینه محاصره کړه او تقریبا تر یو میاشتې پورې دا روانه په دې ابتدایي حالاتو کې چې کله مشرکان راغله چې ګوري خندق دی نو خندق د تاو شو راتاو شو چل یې نه ویا چې دې باندې څنګه تیر شي آخر دې کې شپږو کسان تکړه کرمه بن ابو جهل عمر بن عبد ود دا هشام بن پلانکي او دا چې تکړه و دوی دا سنم تکړه و چې د شي رامن ډکړه ټوپ واچول الته داخل د مسلمانانو ساحې ته نو تلته وګرځي عبد الرحمن د زرو کسانو مقابله به د اوس کوله داسې بده بلا نو دا په بدر کې زخمی شو او بیا هوت کې نو راغلی نو زړه ډېر تاو کړی چې په دا پرې مسلمانان بیا خو باسه او چې کله رانه نو ته میدان ته غلطي پرې چې وکړي ډېر هغه وګړي څوک دې نر چې ماته راته شي اتلی څه ته زه ورغه نو ورته ویلې چې زه خبر شم حضرت علي ورته ویل چې ته دوه خبر کې یو خبره منې وو ویلې د څه وک اسلام راوړه ویش دا خو نه کېږي وایي چې نو راشه زما مقابله ته ده ته م غوسه ورغله چې دا څوک دی ته څوک وایي زه د ابوطالب زوی علي یم ووایي تا خو زما ورور نو زه خو خپل وراره نه وژنم که ته مې نه وژنې زه دې ولاکه پرېږدم اوس ته اوس په دې چل باندې ځان خلاصې بس سره شروع یې وکړه اب حضرت علي صاحب داسې هغه کمال وښودلو چې د یوه پښه یې مکمله داسې ته نو پرې کړه چې ویې وهلو ځکه هلته به جنګ چې کېدو اول به یو وار کول بیا بل وار کولو د امر بن عبد اول وار وکړي حضرت علي صاحب په خپل ډال باندې کلکې چې د کله وار وکړي هغه باندې چل وکړي چې کله دا تور حضرت علي صاحب جګه کړه نو امر بد خو وظیفه کوله نو د یو دم اواز وکړي چې وهې هغه د سپیکر کړه لکه شاته چې څوک دی چې هغه داسې مزدي د پښه باندې خراب نه چېره زیب زی وغورځولو بس چې دا مردار شو نو یو دم دا نور چې کوم ملګري ورسره کړم جلدا چې راوړل وتښتېد ایسته لاړ نو حضرت علي صاحب په دې ځای کې غټ کس چې د دوی د زرو کسانو د مقابلې سړی و او ډېر داسې په ډېر هغه باندې راغی هغه مړ کړی چې کله مړ شو خلکو بیا جواب راولېږلو چې موږ 10,000 درهم درکوم مړی راکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ هم ورته پروشان نه یو دا چې خپل مړی وسې خبیث دا موږ مردار اوس مردار مړی مردار دی ژوندی مردار نستروي سیستې کش کې بس ځان سره یې وړو دا د غټ کردار په دې ځای کې هم دا و بیا وروسته د خیبر په غزا کې چې کله د خیبر غزا په 9 هجري کې وشوه نو په دې کې جنګ وشو تقریبا وایي چې 15 ورځې مسلسل جنګ په یو کلا باندې وشو په دې کلا کې د مرحب په نامه باندې یو سړی و چې دوی هم د زرو کسانو مقابله په تنهایی سره کوله داسې بده بلا وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د 15 ورځې تېر شو یو ځل ماستن مانځنه بعد دا بخاري شریف کې د حدیث دی وایي فرمایي سبا ته زه دا بیرغ به داسې چاته ورکوم چې الله او رسول به هغه سره محبت کوي او دی به الله او رسول سره محبت کوي او د په لاس باندې به هغه فتح کېږي دا کلا فتح کېږي نو سهار مونږ چې وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم علي چې حضرت علي چې راوغوښتو هغه خلک ورته وایي چې هغه ډېر سخت مریض دی سترګې لیچنې هغه ته هم نه دی راغلی جامې ته نو دسي راوغوښتو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاړې مبارکې په دواړو سره وایي چې تر شهادته پورې بیا د حضرت علي صاحب سترګو کې بیا هغه پیدا نه شو مرض پیدا نه شو نو بیا جنډه ورکړه بیرغ یې ورکړه ورته وایي چې علي لاړ شه دوی ساحې ته لاړ شه چې کوم ځای کې دوی د میدان دی دلته بیرغ وټم او د دې بیرغ نه وروسته دوی ته دعوت ورکړه نو د مسلم او د بخاري متفق علیه حدیث دا دی چې که چېرته الله پاک ستا په لاس یو سړي ته هدایت وکړي نو دا تا د سرو اوښانو نه بهتره دی نو علي لاړ شه حضرت علي صاحب چې لاړ بس اخوانه مرحب ورته مخې ته راووتو داسې بده بله چې علمت خیبر انی مرحب شاکس الله وبطل المجرب ټول خیبر په دې پوهېږي چې زه دغسې سړی یم او زه د صلاح او د هغه سره بطل مجرب مشهور پهلوان او قهرمان موږ تاسو ته خلک اتل او قهرمان ورته وایي
دا یم. حضرت علي ورته ډېر غره دې پرتې مه کوه، ما باندې مورم حیدر نوم ایښی، زم د ځنګل د زمري په شان داړونکی او وحشتناک یم. ګوره چې یو دم یې پرې ورخیز کړ چې رښتیا هم د زمري په شان باندې چې دا وارې داسې پوه کړې سر نه در دې نامه پرې دوه نیمه کړې. او دې نه وروسته دویم د ده ورور سه یاسر نومېدلو د مرحب داره په منډه راخلاص شو، ورور یې راته ووژلو او حضرت حمزه پرې ورخیز کړه، بس هغه یې هملته راچپه کړې. بس الله پاک دوی ته فتح ورکړه خیبر. نو د خیبر د فاتح په نامه باندې حضرت علي کرم الله وجهه یادېږي. بیا وروسته په د خیبر د فتح نه بعد خو بیا طبیعي خبره ده د فتح مکه وشوه. په فتح مکه کې حضرت علي کرم الله وجهه دوه عمده کارونه شوي ده. یو دا دی چې حاطب بن ابي بلتعه رضی الله عنه چې بدري صحابي و، کله کله ما ویل چې دا هر څوک چې غلطي ته نه کوي انسان، نو دا بدري صحابي و، د رسول الله صحابي و، خو مشرکینو ته خط ولېږلو چې رسول الله صلی پروګرام لري په تاسو باندې او زور هسې ورسره نه رسېږي. بس دا جبريل علیه السلام خبر راوړه رسول الله صلی ته چې خط ولېږل شو، خبره افشا شوه. نو حضرت علي او حضرت مقداد بن اسود او حضرت زبیر نور رسول الله صلی ولېږل چې ځئ په لاره کې روضة، دا د بخاري حدیث دی، ده روضة الخاخ کې به تاسو ته یو ښځه په لاس درشي، هغې سره یو خط ته نه راوړي. چلته ورسېده ښځې ته ورته چې خط راکړه، هغې ویل چې نشته ما سره، چې قرآن چې کالي در باندې وباسو خط به راکړې. پوه شو چې ولا کبر نو دلته داسې لاس کې په دې ځای کې منډلی او خط یې راوست حضرت علي کرم الله هغه هېڅ ورنه کتلو چې دا چا دی، ځکه رسول الله صلی فرمان وراوړه. رسول الله صلی چې خط کې ګوره چې حاطب بن ابي بلتعه لیکلی، چون بدري صحابي و، رسول الله صلی د سره غرض مه کوئ، بدري صحابه ته الله پاک هر څه معاف کړي دي. نو بیا چې کله هغه ته راغله مکې معظمې ته، مکه فتح شوه، د هغې نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ګروپونه مختلفو منطقو ته ولېږل او د هغې نه وروسته هنین غزا وشو. هنین او د طایف په غزاګانو په دې ټولو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت علي کرم الله شریک و. بیا دوی لاړ هغه ته مدینې منورې ته. مدینې منورې کې بیا د تبوک غزا شوه. د تبوک په غزا کې چې کله رسول الله صلی الله خپله د سپاه سالار په حیث باندې تلو جنګ ته، نو حضرت علي صاحب ورته ویل چې علي ته به کور کې پاتې شي، ځکه چې یو خو باید کور کې. نو حضرت علي صاحب په کور کې پرې دی لاړل. حضرت علي صاحب چې بیرون راووتو چې ګوري چې سپین ږیري او هلکان او ښځې پاتې او منافقین پاتې دي، 82 علامه میکرسي لیکلي چې 82 مشهور منافقین پاتې و په داخل دي چې خلک پېژنل دا منافقین دي، دا د تبوک د غزا نه پاتې. رسول الله حضرت علي صاحب چې ګوري هر خواته منافقین دي، بس ویل چې دا نو زه لکه چې دونه مرته بغیر ادا کار ایسته سلام الله راوخته، بس پسې منډه کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ورغی چې ګوري چې په خلکو علي څه خبره ده چې بیا راغلی، ویل چې دا هغه لکه چې څه درته ښکارېږم، دا ټول خلک به زه به پاتې کړم. زه ورته چې کور علي کتل لا نشي، نو دا کور کې به اخر زه مجبور یم پاتې شم، زه پاتې شم. وایي چې نه دا خو نه کېږي، نو چې نه کېږي نو ته خو په دې ځان پوهېږه که نه. بیا ورته څه وایي، دا د بخاري حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علي ته ورته وایي چې علي ته په دې نه خوشحالېږې، تا مقام مرتبه داسې شي لکه د هارون علیه السلام چې موسی علیه السلام چې کله میقات تلو هارون علیه السلام به ځای پرېښاو کور کې، نو خو تم همغه مقام ملته دی. خو یو خبره د یاده وي چې د موسی نه وروسته پیغمبري موجود او هغې نه وروسته پیغمبري ګورنشته. کله دی ما زه خراب خدای نه خسته نه شي چې بیا د پیغمبرۍ دا وکړي، زه خو رسول الله علیه السلام پرېښم چې ته هارون یې، نو هارون خو پیغمبري وکړه، نو ما نه وروسته ګوره پیغمبر نشته دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وړوکو مسلو ته متوجه، دا ګوره خطر خبره وه، د خطر زنګ و. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ګوښت کړي چې ما نه وروسته ګوره پیغمبر نشته دی. نو دې نه دا د حضرت علي صاحب غټ خوبیانې وې. بیا وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل ورکول، دا د حضرت علي صاحب هغه و. حضرت علي صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک هغه په دې خپل هغه کې اچولی و او دا نورو بوبو ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت علي صاحب داسې مخلو کالي ته نه ویستل، دا موږ په سیرت کې ویلي و. نو دا افتخار هم حضرت علي صاحب ته په نصیب شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غسل کې او شریک و. چې کله غسل ورکول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک نه داسې ښایسته بوی تلو، نو حضرت علي صاحب وایي چې یا رسول الله مور پلار مې ستا نه قرباني، په دنیا او په آخرت کې ستا خوشبویي هم په دنیا کې وه هم د مرګ نه بعد، او دا تا ته الله پاک دا امتیاز راکړی دی. نو مونږ ویلي وو چې د حضرت علي صاحب د ژوند د ابتدا نه نیولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات پورې به مونږ درس کې انشاءالله درس همدونه بس دی. دا کوم شیان چې مونږ ویل انشاءالله متباقي به بیا په بل دویم درس کې به د دې نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد حضرت علي کرم الله وجهه د ژوند او د هغه پیښو ته به انشاءالله به اشاره کوو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.